بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پی ټی وي بولان د ښایستې او درنې پښتو ژوندۍ خپرونې سره زه ستاسو خپل قربانه امشا زرمل حاضر یم. هیله کوم ستاسو به ټوله روغ جوړ او خوشحاله یاست چې هر چیرې یاست شاد آباد او کامیابه اوسئ. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا و تاسو ته حاضر یم د جمعې مبارک ماخستن. هیله کوم ستاسو به نن د جمعې مبارکې لمونځ شوي هغه به په جومات کړی وي او دا ټایم زما پروګرام په ډېره مینه او په شوق باندې د خپل کوره سره ګورئ او یقین وکړئ دا د جمعې وروسته موږ داسې بېتابه یو ولې دا زموږ چې کوم کتونکي وي هغه موږ ته ډېر سپورټ او ډېر ستاینه کوي. دوی زموږ سره ډېره مرسته کوي. دا خو نو وتې ته نه معلومیږي او موږ ته خو نو ډېره را معلومیږي خو ستۍ مینه ده ستۍ سترګې ښایستې دي نو ستاسو دپاره ما نن یو ډېر ښایسته شعر هم راوړی دی. نو واره به دا شعر درته زمزمه کړم بیا به د هغه بعد د پروګرام پر لوري ځو نور به پر مخ ځو خبرې کوو مجلسونه به کوو ګیلې به کوو او ټلیفونونه به هم راځي. نو دا ټیم یو شعر راسره پروت دی وایي راته پورته که لاسونه ژاړه مه راته پورته که لاسونه ژاړه مه اوس به نه کړې ارمانونه ژاړه مه که هر څومره مې د قبر خوا کې کینې که هر څومره مې د قبر خوا کې کینې و به نه کړې دیدنونه ژاړه مه. دا ښایسته شعر به تاسو ټولو ته ډالۍ. قدرمنو کتونکو زموږ په دا سټوډیو کې همیشه ستاسو دپاره ډېر قدرمن میلمانه وي او دوی و تاسو ډېرې ګټورې خبرې کوي. خاص کار زموږ دا پښتنه سیمه یا زموږ کومه صوبه بلوچستان دی دا د ټیلنټ څخه مالامال دی. په دې کې د ټیلنټ یو کمی هم نسته خو لږ د شا د خوا د دکې ضرورت دی پر مخ باندې استوانګه. دغسې هم زما سره په سټوډیو کې نن دوه ډېر قدرمن میلمانه را ناست دي او ګډون لري د ډېر لیرې ځایه څخه راغلي دي یخ یې هم برداشت کړی دی او دلته زما سره ناست دي. دا چې ما وکتل او ما یقین سو چې دا خلک د خپل علاقې د خلکو سره ډېره مینه او محبت لري. نو زما سره اولنی میلمه ډېر کوششونه یې کړي دي نن تر دا سټیجه را رسېدلی دی. د ده سره به مجلس کو د ده د شاګرد سره به مجلس کو. ځینې خلک دا وایي چې یاره زرمله ته اکثره شاګرد راوغواړې استاد نه راغواړې یاره نن مې دواړه کښېنولي دي څه ګیله یاره وایي ما او تا دې خدای لري سړک به جوړ کړو سرکاري. نو راځه زما سره اولنی میلمه ناست دی سید وحیدالله آغا. سید وحیدالله آغا قدرمنو کتونکو دی بلوچستان باکسینګ کوچ او پاکستان باکسینګ کوچ دی انټرنیشنل کوچ دی د باکسینګ خپله هم ډېر انعامونه ترلاسه کړي دي. د ده دا ټیم شاګردار زما خیال د پاکستان په داسې کونه کې نسته چې زه هغه ځای در یاد کړم چې یاره په دا ځای کې د ده شاګردان نسته. ماشاءالله د ده فټنس د ده ځواني ډېر خوند کوي. د ده په څنګ کې ناست د ده چې کوم شاګرد دی نظر کاکړ قدرمنو کتونکو عجیبه خبره خو دا ده یو ملازم هم دی د هغه سره سات سات سپورټس هم کوي د هغه سره سات سات منډې هم کوي د خپل علاقې د خلکو د پښتنې سیمې د صوبې نوم پرمختګ د ده ډېر کوشش روان دی. د ده د کوچ سره به خبرې کوو. نو راځئ چې ورسره ملاوې کړم. وایي د هغه صاحب تاسو چې راغلاست وایي یو جهان مننه کور دی ودان تاسو خپل قیمتي وخت به موږ ته راکوئ. اول دا راوښیه چې ماشاءالله ستا په څنګ کې ستا شاګرد ناست دی دی هم ډېر خوشحاله دی داسې پټ پټې واره ما ته وګوري بیا په بریتو کې وخاندي. دا راوښیه ستا افتتاح تا د کومه ځایه شروع کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د ټول د مخه انشا زرمن صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې موږ مې راوغوښتل مننه کور ودان او د میډیا په ذریعه د ټي وي بولان ټي وي شکریه موږ ادا کوو ستاسو شکریه ادا کوو چې دوی موږ سپورټ کوئ زموږ خبره اورئ. یو جان مننه کور ودان. نو کور ودان ډېره مهرباني. باکسینګ خو تقریبا موږ زما خپل کم سټارټ چې دی تقریبا 95 داسې 1996 مطلب زه ډېر کم وم باکسینګ کې د 10-11 سالو زما سټارټ دی او زما استاد چې و په پښین کې ما باکسینګ شروع کړی دی. صحیح. زما استاد یعقوب استاد و زموږ په پښین کې یو کلب ولو نو د یعقوب استاد زیر نگراني موږ باکسینګ کوو. بیا آهسته آهسته دا باکسینګ کې موږ را روان وو کلب لیول بازۍ وې سات سات سبق سره سات سات موږ باکسینګ روان. صحیح. نو تقریبا بیا دا څو ټایم بعد موږ ډسټرکټ لیول څخه بلوچستان لیول بازۍ وکړې بیا هم پاکستان لیول وکړې. صحیح. بیا د پولیس باکسینګ ټیم جوړېدی نو په هغه کې ما خپل ټرایل ورکړو. صحیح. تقریبا
د 2001 څخه زه بیا پاکستان پولیس سره ما بازي شروع کړې 1 سره نو تقریبا 11 کاله مې د دې سره پاکستان پولیس سره بازي وکړې صحیح د هغه څه بعد تقریبا زما دا 10م کال دی چې زه بلوچستان پولیس سره کوچینګ ورکوم اوس صحیح یعنی 10 کاله ما بازي ځینې وکړې 10 کاله زما اوس کوچینګ پیریډ ورسره روان دی صحیح نو دا درمیان پاکستان پولیس د خوا څخه ډېر ښه باکسران رالو او د دې څخه علاوه اټکر کې د ډپارټمنټ اټکر کې زما خپل کوم خامپوس ځای چې دی هغه پښین دی صحیح په پښین کې سات زه خپل باکسران سپورټ کوم چې هلته هم یو کوچنی کلب شته زموږ کوچنی نه دی ماشاءالله دا ټیم زموږ سره کوچنی زه په دې ورته وایم چې باکسران زموږ سره زیات دي سهولیات زموږ سره کم دی په دې لیول کوچنی ورته وایم صحیح انټرنیشنل لیول کلاړیان موږ سره دي سات زه د پښین باکسینګ ته سپورټ کوم صحیح د هغو سره هم تقریبا پښین باکسینګ ته ایز ا پریزیډنټ کار کوم صحیح اور تقریبا دا ټیم ماشاءالله بیخي ډېر شاګردان چې انټرنیشنل لیول دوی فایټونه کوي نیشنل لیول تقریبا پاکستان مختلف ډپارټمنټو ته چې مطلب ما باکسران تیار کړي دي ورکړي مې دي د کلب نو هغه خدمات سات ورسره روان صحیح در اوسه پورې روان یو جان مننه کور ودان نظر کاکړ صاحب تاسو شراغلاس وای ماشاءالله ینګ ټیلنټډ ځوان او د کوچ سره ناست څه محسوسه کوي دا وخت د کوچ سره ناست دی په زړه کې د کوم خیالات دي الحمدلله شاه زرمل صاحب ستاسو او د پی ټي وي بولان مو ډېره شکریه ادا کوو مننه چې کور موږ ته ودان مې قیمتي وخت راکړئ زه نن ډېره په زړه کې هغه یو خوشحالي محسوسه کوم چې زه نن تر دا سټیجه رارسولی یم چا رارسولی یم د زما کوچ عبدالوحید اغا رارسولی یم صحیح زه تقریبا سټوډنټ وم انډر میټریک وم چې ما کله شوق و د باکسینګ سره زما دا مال زه به باکسینګ کوم نو اول سټپ چې دی ما په 2013 کې ما باکسینګ شروع کړي دا زه په میټریک کې وم غالبا او باکسینګ ما په ایشین باکسینګ کلب شین کې شروع کړي د کیپټن عبدالوحید اغا په سربراهي کې نن الحمدلله په دا 6 سال ټرینیر کې زه تر دا ځای رسېدلی چې زه نن در بلوچستان لیول باندې ما فایټونه کړي دي پر بلوچستان لیول باندې ما د ضلع پښین او د بلوچستان نمایندګي کړې ده نو زه ډېر خوشحالي محسوسوم چې زه چې تر دا مقامه رارسېدلی یم دا د مور پلار په دعاګانو او د دا استاد په محنت په وجه زه تر دا سټیجه رارسېدلی آیا منې چې استاد محنت کړی دی بلکل یې کړی دی انسان چې کوم وخت د سره د ګایډنس والا نه وي نو هغه سړی چې دی هېڅکله هم یو شی نسي زده کولی چې کوم وخت ستاسو د ګایډنس والا در سره وي بیا ته فردر مخته تللی سې نو زما استاد ما ته یقیني ډېر ګایډنس راکړی دی او زه چې نن پر کوم سټیج باندې یم دا ګرد د ده په برکت سره یم د ده زه ډېر شکریه ادا کوم کور ودان مننه کور دې ودان یو جان مننه اغا صاحب که چیرې تاسو راته ووایاست دا ټایم ستاسو پلیران تر کومو ځایو تللي دي او موجوده مې څه پلانینګ دی موجوده خو زموږ پلانینګ دا دی چې مطلب کوم زما سره کلاړیان زما د خپل کلب د دي یا د علاقې د دي صحیح نو باکسینګ د حوالې سره زموږ سره لږ فنډینګ کمی ده صحیح موږ سپورټ کېږو نه صحیح ټیلنټ دلته ډېر دی خالي پښین نه پوره بلوچستان ماشاءالله ډېر ښه باکسران شته ډېر غټ نمونه شته او ډېر ټیلنټ دی خاص کر کې باکسینګ ډېر ټف گیم دی د هغه ښه کلاړیان چې دي هغه مطلب بلوچستان کې ډېر ښه شته ډېر ښه کلاړیان شته مخکې مو ولو چې غټ نمونه دي په هغه کې مطلب اولمپین ابرار اغا زما ډېر ښه یار دوست هم ولو الله پاک جنت نصیب کړي امین حیدر علي محمد وسیم اصغر چنگیزی عطاالله درانی مطلب دا رقم بېشمار زموږ سره ډېر ښه غټ باکسران شته بیا د هغه بعد دا اوس نیو کې چې زموږ کوم باکسران رالو زما سره پاکستان پولیس ټیم کې چې زموږ د کوټ کوم هلکان وو په هغه کې نعمت الله زموږ سیف ګیمز چمپین شو محیب باچا
مطلب مطلب دا ټیم هم ډېر تاسو سره ډېر هیرې ماشاءالله موجوده دي. ډېر تاسو کوشش روان دی چې او پر مخ کوشش کې. اوس پاکستان کې یو دا خاص کر کې کلب باکسران ته دا یوه لاره ایله سوله چې دلته پاکستان کې لږ ډېر بار ملکو کې پروفیشنل باکسینګ وي هغه کې لږ پیسه یې سپورټ یې صحیح. نو تقریبا پاکستان کې مو اوس دغه سټارټ سلو پروفیشنل را روان 21 باندې امیر خان په اسلام آباد کې 108 فایټونه کوي په هغه کې د بار باکسران هم پکښې دي. صحیح. نادر جانه که چیرې تاسو راته ووایاست چې تعلیمي کیریر دغه سره سات سات باکسینګ څنګه مینیجوئ؟ دا خو ډېر ټف او ډېر سخت دی. زرمل صاحب دا مې ډېر ښه سوال وکړئ. زه خپله د میډل کلاس فیملي سره تعلق لرم. ژوند مې ګرده په غریبۍ کې راتېر کړی دی. ما خپله د تعلیم سات چې دی ما د ټیلرز کار هم کوی دا درزتوب چې دی نو ما به د خپل کم ایجوکیشنل ایکسپنسز چې دی دا به ما کوشش کوی درزتوب مې کوی په دا کې به مې څه پیسې دغه کولې بیا ما سکول پرایویټ سکول مې وایي دا ته به مې فیس میس کوی. زما پلار چې دی هغه خپله سرکاري ملازم دی په بینډار کې. صحیح. نو زه چې په میټرک کې ولم ما باکسینګ یو کال ما باکسینګ چې دی هغه ما په غلا وکړ. ما والد صاحب په دا نه خبر کړی چې زه باکسینګ کوم. نو باکسینګ چې دی باکسینګ ته لقب ورکړی دی چې آرټ آف سیلف ډیفینس یعنې د ځان د حفاظت کولو واله. نو انتهایي ډېر ګران گیم دی ډېر غټ دغه غواړي جنون غواړي شوق غواړي. نو ما یو کال په غلا باکسینګ وکړ. یو کال بعد بیا زما والدین ته پته ولګېده چې دا زموږ زوی باکسینګ کوي په پټه کوي. هغه ځکه پته ورته ولګېده چې کله به زموږ مخ پړسېدلی و کله به سترګه پړسېدلې وه. صحیح. نو یو کال بعد بیا په ډېر کوششو سره د کیپټن په کوششو سره چې دی خصوصي یو ورځ ما دعوت ورته کړی دی رالی زما پلار راته ریکویسټ وکړي چې دا ستی زوی چې دی دا ټیلنټډ هلک دی ډېر ښه هلک دی او په باکسینګ کې دی فردر اچیومنټس دی حاصلوی سي دی پر مخ تللی سي ریاضه ته دا زوی و باکسینګ ته ورلکه. بیا په جواب کې زما پلار دا ورته وویل چې فینانشلي خو زه دی نسم سپورټولی زموږ غریب کور دی نو زما زوی چې اوس باکسینګ کوي دا کار به ځین پاتې وي نه. بیا ما کوشش کوي د درستوب سات د اسکول سات بیا ما یو ګنټه دوې کلب ته ورکوله. نن الحمدلله زه تر دا سټیجه پورې راورسېدلم. مطلب په دا حال کې اوس ډېر خوشحاله ډېر انتهایي د الله پاک ډېر شکرګزاره یم ډېر خوشحاله. هغه صاحب ځینې اکثره کپتانان دلته زما سره ناست یا کپټنز وي یا ټرینرز وي د دې ډېر مشکلات وي و یاره زما بالکل خوب پر ما آرام وي زه و غم و شادۍ ته نه یم ورخلاص زه د خپلوانو ودو کوزدو ته نه یم خلاص. های ایز ا کپټن تا ته څومره مشکلات بالکل بالکل دې کې هېڅ شک نشته. اصل کې باکسینګ ډېر ټف گیم دی. بیا مطلب کلب چلول باکسر ته ټرینینګ ورکول مطلب داسې ستا یو فیملي ده مطلب یو باکسر ته ته ټرینینګ ورکوې مطلب استاد دا سوچ کوي چې بھائی د خپل دماغ راواخه خپل په دا باکسر کې فټ کړه د خپل زړه راواخه باکسر فټ یعنی هر څه خاصیت چې هغه ته په دا باکسر کې فټ کړه. دویم دا خوب والا دغه چې تا وکړي هغه وجه دا وي چې مطلب اکثره زموږ سره کلاړیان چې راځي چې ښه ټیلنټډ وي هغه ډېر غریب زما خپل چې کوم دغه دی زما سره چې کوم کلب کې لګیا یي هغه به ډېر محنتي چې دغه بیا هغه څه ته پوښتنه وکړې هغه به باکسر به داسې وي چې ډېر ټیلنټ لري هغه به ماښام دنه لري. صحیح. نو هغه دغه چې نه د استاد یا کوم ټرینر ده ولې سات کوم باکسر ته جوړی دغه به ته خوراک خیال هم ساتې دغه به ټایمینګ خیال هم ساتې مطلب چې دی کلب له راځي ستړی نه وي. صحیح. مطلب د ذهني پریشر نو دا ګرده شان چې دا ګرده شان د ده پر کوچ پر ټرینر باندې یو سوال ستاسو څخه کول غواړم ځینې ځوانان داسې وي چې هغه ذهني ټینشن شکار وي د بېروزګارۍ څه وي د کور د حالته څه وي های هغه هلکان بیا تاسو څنګه دې خوا ته متوجه کوي؟ هغه کلاړیان سره خو زموږ سره چې ما اوس مثال درکړي ما چې درګور در ښه کلاړي هغه به دغه ته وګورئ هغه کور پوښتنه ته وکړې هغه به ډېر غریب وي په دې کې چې دی زموږ د مطلب خاص اکیډمي سره دا یوه اثره شته چې مطلب یو ډپارټمنټ ستا خبرې به روانې دا ټایم یو ټلیفون کالر موجوده دی راځه چې ټلیفون واخلو. السلام علیکم پی ټي وي بولان.
وعلیکم سلام جی قدرمن و تاسو ته قدرمن میلمنو ته ستاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ستاسو ټول د بولان چینل ټول همکاران او ټول مینوال ته سلامونه وایم. مننه یو جان، مننه. کور ودان اول د خپل ښایسته نوم او ځای خو راته وښایه. بالکل د پښین ښار څخه عزیز رحمان عزیز تاسو د ټلیفون پر اړیکه باندې یم. تاسو ښه راغلاست وایي او زما سره دوه ډېر قدرمن میلمانه په سټوډیو کې ګډون لري. زه فخر او ویاړ باندې کوم چې وایي د هغه سپورټسمین دی چې زه که دا درته وایم چې د پښین کومه روزنه یعنې کم محنتونه او کمې ستونزې یعنې چې کوم د محنتونه کړي وي نن تر دغه سټیجه پورې چونکې د ده شاګرد هم ورسره ناست وي نظر کاکړ صاحب او وایي دغه ته پر دا ښه چونکې د پی ټي وي بولان موږ ډېره شکریه ادا کوو چې موږ ته زموږ خاص کر د پښین و دغه داسې سپورټسمینانو و داسې خاص کر چې کوم د ډیپینټ څه یعنې مطلب دی کوم کوچینګ ورکوي او بل وایي د هغه مطلب هغه مینتدار چې وي چې مطلب د پښین پر سطح باندې چې او بلکې د بلوچستان او د پاکستان پر سطح باندې چې کوم محنتونه کړي وي نو موږ په ده باندې فخر او ویاړ باندې کوو. مننه یو جان. دوې درې پوښتنې اوله پوښتنه خو دا جن کوم د وایي دغه څه چې وایي دغه څه دا پوښتنه کوم آیا چې کوم شاګردان څو ګنټې مطلب پریکټس مسلسل کولی شي؟ اوله پوښتنه مې دا ده. دویمه پوښتنه مې دغه ده آیا چې کوم سپورټسمین مطلب داسې دي چې مسلسل یعنی کوم روندونه مطلب څو روندو ولی شي؟ دا پوښتنه. دریمه پوښتنه دا ده آیا چې اوس یو انسان بالکل ډېر مطلب ډیلی یا مطلب یعنی 2 غنټې یا 3 غنټې مطلب داسې پریکټس دی ډېر وکړي آیا د دې بعد بیا دی څه خوراک کولی شي؟ دا یو 2-3 پوښتنې دي. مننه یو جان، مننه. کور ودان ستا د ډېره مننه د وخت راکول ستایلي یو جان. مننه. کور ودان خوشحاله اوسه، مهرباني. هغه مې د 3 سواله ښه کړي دي. اول پریکټس څو کېږي؟ ما خیال تا به اورېدلي. صحیح، بالکل. دی دا وایي چې د یو کلاړي دپاره څو پریکټس پکار دی؟ 2 غنټې 3 غنټې د ورځې؟ اصل کې زموږ کوم فایټر چې موږ تیارو مطلب موږ هغه ایونټ ته ګورو. صحیح. مطلب نیشنل لیول چې یو کلاړي تیاري کوي کم سے کم د هغه بیا ټریننګ روټین یې سهار وختي کم سے کم 2 غنټې. صحیح. 2 غنټې به دی. باکسینګ کې 3 شیان لازمي دي. 3 شیان دي. یو فټنس چې مطلب ستا جسم مضبوطی، ستا باډي مضبوطی. صحیح. دویم سټیمنا لکه موږ پښتو کې وایي ستا صاف خدنګ. صحیح. دریم شی دی ټیکنیک. صحیح. فرسټ ټایم عموما چې دی فرسټ ټایم موږ به کلاړیان ته چې نیشنل فایټ را روان وي فرسټ ټایم موږ منډه ورکو هلکه پلکه یو جیم بس. صحیح. سیکنډ ټایم چې بیا دی راځي سیکنډ ټایم بیا کم سے کم مطلب 2.5 غنټې 3 غنټې ټریننګ وي. صحیح. په هغه کې مطلب ټیکنیک وي ساتھ ساتھ مطلب کوم چې باکسر شان وي. صحیح. فایډینګ دی، سپایرینګ دی، مطلب ډیفنس څنګه کیږي، کوم ټیکنیکل شان چې دی. صحیح. د هغه سره ساتھ ساتھ مطلب بیا فټنس لپاره مطلب یو ډمبل ول دی. صحیح. وزن یعنی چې کوم هغه دغه چې د جسم په سختي چست وي، د جسم بیداره وي. بیداره وي. صحیح. نو ټریننګ 2 سیشنه دي. دویم د سوال دغه وکړي چې مطلب یو کلاړي ډیلا وي. مطلب یو عام سړی چې یو ټریننګ کوي هغه ډیلا وي. اصل کې اول هفته چې دی مطلب هغه که هر سړی ټریننګ کوي کور ته کوي کلب ته ځي یوه هفته هلکه هلکه څه دی سټارټ واخلي. مطلب یو قسم رننګ دی دی کوي باید چې دی سپیډ نه ولګي هلکه یو هفته که در به بالکل ته هلکه هغه کې بیا موږ په سپورټس په زبان کې سټیپنس ورته وایي. صحیح. بدن یې شین وي، شینوالی بدن یې شین وي. صحیح. چې کوم وخت دا فټنس 2 هفتې کې وځي سټیپنس چې کوم دی 2 هفتې بعد بیا مطلب پر دې باندې آهسته آهسته کوم ټریننګ چې ته کوې هغه سپیډوه. صحیح. د دې اسانه حال دی، یو مشکل نه دی. صحیح. نظر جان تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو تعلیمي کیریر تاسو له کومه ځایه واخیستی؟ زرمل صاحب ما چې دی میټرک د پښین ګورنمنټ های سکول مچانه څخه کړی دی د هغه بعد بیا نظر جان خبره خو څه ووایي نو یو ټلیفون به واخلو.
نه بالکل صحیح راځئ چې ټلیفون واخلو. السلام علیکم پی ټي وي بولان. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ورور. خیر اوسې. اول واره د خپل ښایسته نوم او ځای خو راته وښایه. زما نوم محمد عمر د پشین بازار څخه نېشنل بانک څخه خبرې کوم. عمرجان تاسو ښه راغلاست وایي. کور ودان یو جان مننه. زما سره دوه ډېر قدرمن میلمانه ناست دي. څه ویل پکې غواړې؟ په دا کې نظر جان چې دی زموږ کلاسمیټ تېر شوی دی. ها ماشاءالله. او بل ملګری ماشاءالله زموږ شناخته دی تېزه نه مې. صحیح. او دوی ته پروګرام ته ویلکم کوو. نظر جان څه یو سوال کوئ؟ بالکل راځه. نظر جان چې دی مطلب زموږ کلاسمیټ هم تېر شوی دی زموږ سره په ګرینویچ سکول کې نه. صحیح. او بل فیض آباد چې کوم بهی ناست دي دې ته هم سلامونه وایم. نظر جان ته هم سلامونه وایم. مننه. کور ودان. وعلیکم السلام. ماشاءالله دوی د پشین د سپورټس په حواله سره ډېر خدمت کړی دی زموږ د پشین بازار. صحیح. او په دا باندې زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم. کور ودان. یو جان مننه. بل یو پوښتنه خواهش. بس دوی دواړو ته سلامونه ډالۍ کوم او ښځمند او ښه خوشحالي ورته لرم. یو جان مننه. کور دې ودان. کور ودان. یو جان مننه. مهرباني. راځه نظر جان. زرمل صاحب ما چې دی میټریکولیشن چې ما ته ټول مال ګورنمنټ هاي سکول مچان په شنو سما وکړي. صحیح. دغه بعد بیا زما د فردر سټډیز لپاره ما کوشش کوي چې زه په یو ښه کالج کې اډمیشن واخلم. صحیح. نو بیا زما د ملیټري کالج خواهش و چې زه ملیټري کالج ته ولاړ سم. صحیح. کوچنیوالي باندې سره د یو انسان د فوج یا د تللو ډېر شوق نه. صحیح. ایډونچر لایف یې ډېر خوښ دی. نو زما خپل ایډونچر لایف ډېر خوښ و. زما کوشش و چې زه فوج ته ولاړ سم. نو ما ملیټري کالج ټیسټ ورکړی. الحمدلله ټیسټ ما کلیر کړی. لیکن بیا زما د کور د خوا فینانشلي دونه بیکاپ زما سره نه و چې ما هغه د کوم د ملیټري کالج یا په کوټه کې د یو ښه کالج فیس ما اپورټ کړی وای هغه نه و. نو بیا د مجبورۍ د وجې ما په ډیګري کالج په شین کې اډمیشن واخیستی. ډیګري کالج په شینه سه ما یې پیسې وکړه. الحمدلله په پیسې کې ما ډېر ښه مارکس واخیستو. بیا مې بي اې د دغه ډیګري کالج په شینه سه وکړه. صحیح. دغه بعد بیا زما سلیکشن وسولو په پاکستان ایرفورس کې. صحیح. اچھا د یو شاګرد او د استاد تر مابین څونې رشته موجوده وي؟ بالکل زرمل صاحب استاد چې دی هغه اسلام هم دا وایي چې دا د پلار په درجه کې دی یو روحاني پلار دی نه. صحیح. او استاد چې دی وایي هغه روحاني پلار دی تر خپل مور پلار ډېر حق لري. صحیح. نو بالکل د استاد د شاګرد درجه دی د لکه د زوی د پلار. صحیح. چې زوی د پلار څونه خیال ساتي یا پلار د زوی څونه خیال ساتي دغونه د شاګرد د استاد زما په سوچ. صحیح. آغا صاحب را روانې مقابلې مې نوې یا تازه مقابلې مې یو ځای مې ټاکلی دی ستا را روانې دي او که نه ستا؟ موږ خو فایټونه سته پاکستان کې تقریبا اوس موږ فایټ اوس کراچۍ کې. نو را روان د پښین یو باکسر زما شاګرد نصیب الله آغا. صحیح. دا ټایم په ورلډ رانکینګ کې تقریبا د ده ماشاءالله رانکینګ شته. صحیح. نو یو امریکن باکسر چیلنج کړی دی. صحیح. نو نن زما ګرد ورځ دغه خپل علاقې د مشران سره نو کوشش دا دی چې یو انټرنیشنل ایونټ انشاءالله په پښین کې موږ انعقاد وکړو. صحیح. تیاریانې شروع دي انشاءالله. نو چې ګورمنټ د خوا موږ سپورټ ملاو سي انشاءالله. صحیح. د کلاړیان به شوق هم راپورته کېږي چې یو ټورنمنټ کېږي کلاړیان. صحیح. بیا زموږ کلبان کې ډېرېږي مطلب شوق راپورته کېږي. صحیح. نو کوشش روان دی انشاءالله. د هغه سره سات سات موږ باکسران مطلب دا خو د بلوچستان حوالې سه ما در ټول د پښین د حوالې سه. صحیح. د باندې زموږ فایټونه سته. اپریل کې فایټ روان دی هغه کې نظر تیاري روانه ده. صحیح. سات سات موږ سره نور زما کوم شاګردان چې دي د هغو تیاري روانه ده. صحیح. په هغه کې مطلب شپږ اووه باکسران دي انشاءالله هغه ټیم وړو. صحیح. د باندې ریسنټلی چې کوم نیشنل ګیم وسو په دې کې ستاسو شاګردان یا ستاسو د کلب غه یا د ستاسو د علاقې غه ځوانانو په هغه کې حصه اخیستی وه که نه؟ په هغه کې ولو په هغه کې داسې و زما خپل ټیم نیشنل ګیم کې زه پاکستان پولیس سپورټ کوم. جی. زما خپل ټیم دی. صحیح.
دویم زما کوم د کلب شاګردان چې وو هغه بلوچستان په ټیم کې ول صحیح هغه کې بازی وکړې صحیح یعنی مطلب ما سره پولیس په ټیم کې هم را سره و اور د بلوچستان په ټیم کې زموږ هلکان ول صحیح اکثره شاګردان ما لیدلي دا زما تره ډېر سست وي د هغو دپاره څه پکار وي آیا وزن دې نه بړوئ آیا ډایټ دې ساتي منډه دې کوي څه پکار وي نه دا خو مطلب یو ټیکنیکلی سوال دی ډیلفن د دې دپاره یو شی دی چې مطلب کلب ته رالې ډیلفن خپله ختم کېږي څو ورځې مطلب چې ته کلب ته روزانه راځې خالي څو ورځې هلته دغسې کښېنې مطلب کلب څه مراد دا نه چې خامخا ته باکسینګ کلب څه مراد مطلب کرکټ ګراوند له ولاړ څه فوټبال له ولاړ څه روزانه څو ورځې راسې څو ورځې بعد خپل هغه شیان چې دي ګرده ختم کېږي ځینې خلک داسې وي ایز ا کیپټن ایز ا سپورټسمین چې دوی اکثره چې کم وخت دی لوبې وکړي یا بازۍ وکړي د هغه بعد د دوی بدن ډېر شین وي یا سټپ وي دوی ګولیانې خوري آیا دا ګولیانې صحیح دي؟ نه نه میډیسن بالکل میډیسن اصل کې سپورټس کې دا دی میډیسن خو دسته بالکل بند دی صحیح صحیح ولې زموږ باکسینګ چې کېږي ټف فایټونه کېږي زموږ نیشنل چمپینشپ کېږي یا مطلب دا پروفیشنل کې د باندې باکسران چې فایټونه کوي ګولۍ انجکشن نه اچھا په هغه کې بالکل ګسیله نه وي هغه ستا در محنته کار لري چې تاسو نو محنت کړئ صحیح یا ستا بدن نه شین کېږي صحیح او چوټ لګېږي چوټ کېږي بیرانېږي صحیح لیکن میډیسن چې دی مطلب هغه منټلی سړی کمزوري کوي منټلی نه هغه ګسه دا نقصاني شی دی پر ګردو باندې اټیک کوي صحیح مطلب دا شی زه خپله دې ته دغه نه تاسو خپل ځان ماشاءالله دا سمارټ ساتلی دی د دې راز څه دی لګیا یې کلب کې کلب کې لګیا یې نو ولې زما چې یو وار وزن ولاړی تقریبا 85 کېجي ته نو ګور ما ته ولې بهی دا څنګه چاق شوی و شکر دی ما ټریننګ سره باکسران سره لګیام کله کله زه هم خپله سپایرینګ کوم خو زما اوس هم شوق شته چې زه فایټ وکړم کلاړیان سره لګیا او خپل اکسرسایز هم کوم خپل ځان ولې چې زه پیټ یم بیا کلاړي پیټ چې زه نه یم پیټ دغه انټرسټډ کوېسچن به د ده سم کو نظر جانه کله دې د کپتان صاحب سره هم فایټ کړی دی بالکل کپټن چې دی مثال یو آیډیا یا ټریکس یا کم باکسینګ په حواله سره چې دی چې زموږ سره سپایرینګ کوي سات زه پریکټیکلی ورسره لګیام بالکل بعض اوقات دی اسره نه کوي ما وایي زه اوس فټ موږ په باکسینګ زبان کې هغه ته وایي سکول باکسینګ یا مثال دغه کنډیشن موږ سره کوو نه هغه کې موږ زده کړه کوو چې دا پنچ به څنګه زده کوې مثال ټیکنیک ته به وځې څنګه نو دی چې دی موږ ته ټیکنیکل ټریننګ ډېر راکوي زموږ استاد دی موږ بیا خیال ډېر ساتو نو بس زده کړې خامخا یې سره خو دی موږ ته ټایم راکوي رنګ وایي ډېر زور غواړي دغسې ده نه بالکل رنګ چې دی ډېر غټ زړه غواړي د لاوره سړی به رنګ ته خیږي خو یو شی دی د انګریزان کم پروفیشنل باکسران چې دي دا وایي پریکټس میکس پرفیکټ کم سړی چې پریکټس کوي ټریننګ کوي یا یو شی د پروفیشن وي هغه به بیا هغه ته بیا یو شی زور نه غواړي صحیح روان یې ماشاءالله دا ور بیا پر نېشنل سطح باندې وځئ تاسو څونې تیاري کوئ څونې خوراک کوئ څونې منډه کوئ زرمل صاحب ډېر ښه سوال دې راسه وکړئ زما دا ټایم الحمدلله د پروفیشنل باکسینګ ورلډ رینکینګ دپاره زما تیاري سټارټ ده صحیح زه به انشاءالله د پښین د عوام د بلوچستان او د پاکستان نمایندګي کوم صحیح په دا دپاره زموږ فینانشلی سپورټ پکار دی چې زموږ خلک سپورټ کړي زموږ بیک اپ وکړي صحیح نو زه د ډیپټي سات زه خپل یو سرکاري ملازم یم بلوچستان لیوي سپورټ سره زما تعلق دی صحیح زه ډیپټي کوم د ډیپټي بعد انسان چې ډیپټي وکړي انسان د لږ سره لیزي سي زه کوشش کوم چې د ډیپټي بعد بیا زه خپل ټریننګ ته دغه ورکم توجه ورکم نو انسان لږ سره لیزي ستړی د ټریننګ د ډیپټي بعد چې بیا زه ټریننګ سټارټ کړم خامخا پر ما انسان دی لږ دغه په راځي صحیح او زه چې یم خپله کله کله 10 کیلومتر رننګ کوم کله کله 12 کیلومتر کله کله 15 کیلومتر رننګ زه کوم صحیح نظر جان یو جان مننه کور ودان آغا صاحب ستا آخري میسج که ته موږ ته راکړې زموږ ګړۍ موږ ته نور وخت نه راکوي آخري میسج دې څه دی
آخري میسج زموږ سپورټس صحیح یعنی باکسینګ صحیح زموږ د خړې پړې علاقې صحیح دا کتی سپورټ کوي بالکل به سپورټ وو موږ به خدمت کوو تی موږ سپورټ کوي بالکل به سپورټ موږ به پریکټیکلی خدمت کوو ستاسې کور ودان یو جان مننه چې صحیح موږ راوغوښتل بس زما دا یو دغه دی موږ محنت وکړو صحیح دغه رقم لګن سره موږ په خپل خدمت کوو په خپل علاقې کې د خپلو کلاړیانو سره د خپلو علاقې والا سره او د خپلو خلکو سره چې مخ ته ویسو یو ښه لارې ته راولو یو د بلوچستان یو پاکستان پہچان یې جوړ کړو صحیح او ستی کار دی چې تی موږ سپورټ مننه کور ودان په دواړه سترګو به نظر جان آخري میسج زرمل صاحب زما آخري میسج دا دی چې زه د پښین والا ته یا د ډپارټمنټ والا ته چې ډېر کم خلک دا رقم پیدا کېږي چې کوم وخت زه د لیویز ډپارټمنټ سره زما تعلق دی که ډپټي کمشنر پښین قایم الله شاري صاحب یا ډي جي لیویز مجیب رحمان کمرانی صاحب دا رقم ینګ سپورټسمین دی هغه فینانشلی سپورټ کړي او د دوی سپورټ وکړي بیک اپ یې وکړي انشاءالله زه دا دلته په ډاګه سره وایم چې بلوچستان چې کومه بیلټ دی دا به پاکستان ته انشاءالله ډېر دا رقم الکوان ورکوي لکه محمد وسیم چې دی یا امیر خان چې دی دا به ډېر ښه سپورټسمینان ورکوي چې په شرط یې د دا که دوی د سپورټسمینانو قدر وکړي دوی فینانشلي سپورټ کړي د دوی بیک اپ وکړي د دوی د ټریننګ خیال وساتي نو انشاءالله ډېر ښه رزلټ وي د بلوچستان د الکوان ویل په موږ کې ټیلنټ شته موږ د هېچا سیم نه یې کم مننه کور ودان یو جان مننه هغه صاحب یو جان مننه که ژوند تاسو به بیا راځئ کور ودان یو جان مننه نظر خان که ټایم و تاسو به بیا راځئ تاسو به موږ ته دا ګټورې خبرې کوئ جی قدرمنو کتونکو هیله کوم ستاسو به د نن خپرونه ډېره خوښه کړې وي او ډېر خوند به مې ورباندې اخیستی وي دا ځوانان زموږ د معاشرې سر او سترګې دي د دې د سپورټ دپاره د دې د پرمختګ دپاره زما کار هم دی ستی کار هم دی د علاقې د هر سړي کار دی دا هغه خلک دي چې دوی د نشو او د داسې شان سره ګرځېدلي دي دوی په خپله علاقه کې ډېر خدمتونه کوي نو هیله کوم تاسو به د نن خپرونه ډېره خوښه کړې وي که د یو چا ټلیفون راغلی وي یا موږ نه یې پورته کړی نو ظاهره ده دا خو ما بله ورځ هم یو لاټرۍ ده چې د چا هغه وخت هغه به زموږ سره ګایږي او مجلس به کوي زه نعیم شاه زرمل او زما د نن ګران پروډیوسر بلوچ خان جمالدیني صاحب ستاسو څخه اجازت د خدای پامان